بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته په تفصیلي شکل باندې د مایکروسافت نوټ پاد پروګرام معرفي کړم. که چیرې تاسو وینډوز کې کار کوئ، په وینډوز کې یو د پروګرامونو چې په وړیا شکل باندې په وینډوز کې تیار جوړ شوی دی هغه نوټ پاد دی. په نوټ پاد کې به موږ په یو څو مهمو شیانو باندې کار وکړو. نوټ پاد درې مینوګانې لري، یو د فایل مینو ده، بل د ایډیټ مینو ده، بل د ویو مینو ده. په فایل مینو کې په معمول شکل باندې څنګه نوې صفحه خلاصولی شئ، څنګه یو شرط ثبتولی شئ، څنګه یو شي ته دوهم نوم ورکولی شئ، څنګه یو فایل خلاصولی شئ، او څنګه د پیج سیټ اپ جوړولی شئ، د پرنټ لپاره یې څنګه آماده کولی شئ. په ایډیټ مینو کې به موږ غوڅول، د غوڅولو بیرته مخالف یا د هر عمل هغه مخالف یا انډو کول یا بیرته دوباره نه کول، کاپی کول، پیست کول، پیدا کول، ریپلیس کول یا تعویض کول، او کوم خط ته تلل انتخابول او د فونټ انتخاب به په ایډیټ مینو کې زده کړو. بل به په ویو مینو کې زوم ان نږدې کولو ته وي، زوم اوټ لرې کولو ته وي، سټاټس بار د معلوماتو خط یا میلې ته وایي، بل ورډ رپ چې څنګه په صفحه کې معلومات ټول سره یو ځای کړي. اوس به راشو په عملي شکل به ولاړ شو موږ نوټ پاد ته. صحیح شو؟ دلته به راشو، چپه کلیک به وکړئ. چپه کلیک هم چې وکړو، نیو ته به راشئ. په دغه ځای کې بدلې وګورئ چې د تاسو نوټ پاد په کوم ځای کې دی. صحیح شو؟ ټکسټ ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو؟ دا د تاسو د نوټ پاد فایل دی. نوم به ورکړئ چې ټریننګ هم چې ورکړو، دا فایل به دلته کلیک دی، ډبل کلیک به پرې وکړئ، د تاسو نوټ پاد به خلاص شي. نو دا د فایل مینو شوه، دا د ایډیټ مینو شوله، او دا هم د ویو مینو شوله. صحیح شو؟ راوبشو اول به په دغه فایل کې یو ځینې شی به ولیکو. مثلا لیکو چې افغانستان is a beautiful country. دا هم چې ولیکو، تاسو غواړئ چې دا ثبت کړئ که نه، نو زه به تاسو ته اول سیو کار کوم. سیو به ووایه، دا مستقیم په دو سند کې دلې ثبت شو. دا به د دو ځای کلوز کړئ. اوس به راشئ تاسو دا فایل سره کوم خلاصولی یا اوپن یې سره کوم کولی شئ. په دې ډبل کلیک وکړئ، تاسو ته سند خلاص شو. صحیح شو؟ سیو اس تاسو غواړئ چې دا په بل نامه باندې ثبت کړئ، نو دا به سیو اس به ووایه ډیسکټاپ باندې. صحیح شو؟ دې ته به د ټریننګ 1 نوم ورکړئ. سیو. نو د تاسو په ډیسکټاپ باندې به دا ثبت شي دلې. صحیح شو؟ نو دا د تاسو ټریننګ 1 شو، او دا د تاسو ټریننګ شو. صحیح شو؟ په بل نامه باندې عین فایل تاسو ثبتولی شئ. بیا په دې ډبل کلیک وکړئ چې فایل خلاص شي. فایل چې خلاص شو، اوس به وغواړو چې پیج سیټ اپ کار کړو. صحیح شو؟ په پیج سیټ اپ باندې چې کلیک وکړئ، تاسو دلته د صفحې رقم انتخابولی شئ. A3 غټې ورقې دي، A4 سټنډرډ ورقې دي، سپینې ورقې که چیرې تاسو د عریضه یو شی پرې لیکئ، دا A4 ورقه درته وایي. صحیح ده؟ نو دا هم باید په یاد وي. او A3 غټې ورقې دي چې غټ شیان پرې پرنټ کولی شئ. پورټرې او لنډسکیپ. پورټرې په عمودي شکل باندې ده، او لنډسکیپ چې کله صفحه افقي وي. صحیح شو؟ مارجن د صفحې حاشیې ته وایي چې دغه حاشیې تاسو څومره سپینې پرېږدئ. چپې خواته، ښۍ خواته، په پورته خوا کې او په کوزه خوا کې. مثلا په چپه خوا کې اوس 1 دی، 1 سانتي متر که نه، تاسو دا تغییروئ چې دا 2 کړئ. نو دلې وینئ په دې چپه خوا کې دلې فاصله تغییر شوه. رابشئ بیا ښۍ خواته. ښۍ خوا کې اوس 1 دی، تاسو به 2 کړئ. ګورئ دلې هم تغییر شوه. پورته خوا او کوزه خوا دواړه 0.15 دی. نو دا به تاسو راشئ دا به 1 کړئ. ګورئ چې 1 یې کړئ، هلې هغه تغییري. نو بل هیډر او فوټر دی. هیډر سر ورقې ته وایي چې د ورقې په سر کې څه شی راشي. مثلا دلته تاسو ور ولیکئ چې افغانستان. په فوټر کې دلته تاسو ور ولیکئ مثلا خپل نوم ور ولیکئ چې احمد خباني. صحیح شو؟ دا هم چې ور ولیکو، دا د تاسو هیډر او فوټر شو. نو دا به اوکې کړئ. د تاسو د صفحې د چاپ په وخت کې به تاسو هیډر او فوټر ولیدلی شئ. صحیح شو؟ په پرنټ باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته د زه اوس پرنټر نه لرم، تاسو مستقیم د پرنټ صفحې ته بیایي. صحیح شو؟ نو تاسو کړلی شئ چې هغه په دې ځای کې وګورئ. که چیرې پرنټر ونه لرئ، تاسو کړلی شئ چې دغه PDF ته واړوئ. صحیح شو؟ نو زه به اوس بیرته راشم د ما خپلې صفحې ته. دا د فایل د مینو کارونه دي چې تاسو کړلی شئ په فایل کې ترسره کړئ. اوس به راشو ایډیټ ته. په ایډیټ کې ډېر مهم کارونه کېږي. صحیح شو؟ ټول به انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړو،
ایډیټ ته به راشئ ګورئ ډېر شیان فعال شول کټ فعال شو کاپي کټ غوڅولو ته وایي کاپي بیا یعنې کاپي کولو ته وایي نو دا به کټ کړو اوس تاسو ولیدو دا یې دوزه کټ شو یعنې غوڅ شو دا چې غوڅ شو اوس پیسټ فعال دی پیسټ سریښولو ته وایي نو زه به بیا تصریح کړم بله صحیح شو بیا به راشئ دو باندې به کلیک وکړئ کاپي کاپي یعنې یوه کاپي ترې واخیستله صحیح شو کاپي هم چې ترې واخیستله تاسو کړلی شئ دا بېرته دله پیسټ کړئ یعنې د هغو دومه کاپي دله راغله صحیح شو اوس به راشئ فایند پیدا کولو ته وایي په فایند باندې چې کلیک کړئ تاسو دلې معلومات پیدا کولی شئ صحیح شو په فایند کې به راشئ موږ وګورو چې افغانستان به پیدا کړو افغانستان صحیح شو نوټ پد cannot find افغانستان اوکې نو تاسو که چیرې اوس دې ته وګورئ په دغه وکتور باندې که کلیک وکړئ تاسو ته افغانستان هله مستقیم پیدا کوي صحیح شو د موږ دوه دانې افغانستان دي زه به دا لږ درته ډېر کړم چې موږ افغانستان اسانه پیدا کړلی شو صحیح شو اوس دلته ډېر افغانستان شو اوس به دلته بېرته راشو فایند به ووایو افغانستان ته هم شته دی نو ګورئ تاسو چې اوس هر چیرې وینئ افغانستان تاسو ته درته پیدا کوي وینئ چې چیرې افغانستان وي هغه ټول درته پیدا کوي په دغه واړه وکتور باندې که کلیک وکړئ دله ریپلیس تعویضولو ته وایي نو افغانستان راشئ ریپلیس کړئ مثلا د لوی افغانستان سره لوی افغانستان سره یعنې افغانستان په لوی افغانستان باندې ریپلیس کړئ ریپلیس مثلا دغه ځای کې که چیرې تاسو ووینئ دا په لوی افغانستان باندې وغوښته اوس بیا هر څو موږ نیکسټ یې ګورو ګورئ دغه افغانستان دی دا به زه ریپلیس ووایم لوی افغانستان باندې صحیح شو تاسو ریپلیس آل که ووایئ په ټول ځای کې چې افغانستان لیکلی په لوی افغانستان باندې اړوي مثلا تاسو اوس دا ریپلیس آل ووایئ چې چیرې افغانستان و دا ټول په لوی افغانستان باندې وغوښته صحیح شو دا د فایند او د ریپلیس کار و بل شی به ګوټو دی ګوټو چې تاسو کلیک کړئ دا تاسو خط ته بیایي چې کوم لاین ته ولاړ شئ مثلا لاین نمبر اوس دلته زموږ 1 2 3 4 5 6 اووه مثلا زه به ویم چې اووم لاین ته مو بوځه ګوټو مستقیم اووم لاین ته مې ولي صحیح شه بیا به دلته راشم ګوټو باندې به کلیک کړم صحیح شو په ګوټو باندې به کلیک وکړم بیرته به زه ویم چې ما اول لاین ته بوځه ګوټو موږ یې دلته اول لاین ته راوستلو صحیح شو نو بیا به راشم سلیکټ آل غونډو انتخاب ته وایي چې غونډ باید انتخاب شي صحیح شو دا مې چې ووایه غونډ شته انتخابي نو د وروسته یې دونه تاسو کړلی شئ چې د کټ کاپي او پیسټ ټول شیان انتخاب کړئ په عین وخت کې ډیلیټ مثلا دا چې ووایه دا ټول درته ډیلیټوي اوس به راشئ انډو فعال شو انډو یعنې هغه کوم عمل چې تاسو وکړو د هغه بیرته ضد درته کړو انډو چې ووایه مخکې م ډیلیټ کړو دا به بیرته درته راولي صحیح شو او بل ټایم او ډیټ دی دا تاسو ته وخت او تاریخ ویلي د نن ورځې ټایم او ډیټ باندې چې کلیک کړئ هغه د نن ورځې ټایم او ډیټ درته ویلي دا مهمه موضوع شوه بل به راشو فونټ به انتخاب کړو تاسو که په ایډیټ باندې کلیک وکړئ په دغه آخر کې دلې فونټ دی فونټ تاسو ته مختلف شیان لوستلی شي چې تاسو سایز یې څومره وي مثلا دغه سایز یې نه وي د کوم رقم خط انتخابویه سټایل یې څه رقم وي و تنها ریګولر لري تیم یې مثلا ډارک وي صحیح شو دا ټول تاسو د خپل نوټ پد دپاره انتخابولی شئ مثلا اوس د تاسو د نوټ پد صفحه ټوله توره شوله دا تاسو په فونټ کې ور تغییرولی شئ مثلا دلته به راشئ ورته ووایو تیم به راشئ دلته به بیرته لایټ ورته انتخاب کړئ لایټ هم چې انتخاب کړو تاسو ته مستقیم صفحه سپینه شي صحیح شو نو دا ټول د ایډیټ مینو وه اوس به راشو په ویو مینو کې په ویو مینو کې تاسو زوم ان زوم اوټ زده کولی شئ دا به انتخاب کړئ دا هم چې انتخاب کړو زوم ته به راشئ دلته به زوم ان ووایئ زوم ان هم چې ووایه تاسو ته یې لږ نږدې کوي صحیح شو بیا به راشو بیا به زوم ان ووایه او په عین وخت کې تاسو کړلی شئ که چیرې دلته وګورئ کنټرول او پلس یا د جمع علامه چې ووایئ دا انتخاب کړئ کنټرول او د جمع علامه دا درته غټوي په مستقیم شکل باندې صحیح شو اوس به راشو د دو معکوس په کار کوو معکوس چې دی زوم اوټ دی یعنې لرې کول یا کنټرول منفي علامه چې ووایئ نو زوم اوټ به ووایم دا لرې شو زه به کنټرول او منفي علامه ووایم دا اوس بیرته لرې کوي یا یې وړوي
صحیح شو. بل چې دی سټاټس بار دی، که چیرې تاسو په دغه ځای کې متوجه شئ، دغه ځای وینئ، دغه د وینډوز آخره صفحه، په دغه کې تاسو ته معلومات یا د معلوماتو میله ویږي دغه ته ښه. نو دلته اوس د موږ څو لاینه دي؟ لاین یو دانه دی که نه، 19 واحده کې دي، 140% د ده اوس هغه زومین یې دی او دا خپله د دغه فایل نیم دی ښه. عادي معلومات تاسو کې اخیستلی شئ. دا به کاپي کړو، کنټرول سی وی 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 وی، نو تاسو ته به دلته اوس معلوم شي چې موږ 19 خطه لرو او یو دانه کالم لرو. صحیح شو. او زوم یې چې دی 140% دی. نو دلته که راشو موږ په دغه سټاټس بار باندې ورکلیک کړو، موږ دغه بیرته نشي لیدلی دلته. که چیرې غواړو چې موږ هغه ووینو سټاټس بار به کلیک کړو، دغه معلومات بیرته دلته راوړو. صحیح شو. بل ورډ رپ دی. ورډ رپ چې دی د معلوماتو ټولولو ته وایي. مثلا زه به دلته نوشته کړم افغانستان مې چې دلته نوشته کړو، دا به په دغه ځای کې بیرته داسې کاپي کړم او دا به زه داسې ولیکم. صحیح شو. نو که چیرې تاسو ووینئ چې د صفحې آخر ته د مار رسي، دغه معلومات بیرته بل خط شروع کوي. نو که چیرې زه دا رپ د ورډ رپ ته لرې کړم، دا به ټول یو خط شي. نو ګورئ یو خط شو، دا به داسې د صفحې هم تر آخره پورې تر ځای پورې چې رسېدلي وي. نو د دې په خاطر چې د ما ټول معلومات په یوه صفحه کې ولیدلی شم، زه ورډ رپ باندې ورته کلیک کوم. نو دا شو د موږ تاسو نوټ پد. نوټ پد یو ډېر ابتدایي او اسانه پروګرام دی، خو د نوټ نیولو دپاره د تاسو سره ډېر کومک کړلی شي. بیا هم په یاد وي چې فایل مینو لرو، ایډیټ مینو لرو او د ویو